د مومند سپورټس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. ستاسو کوربه ستاسو دوست ابراهیم مومند یو ځل بیا له یوې بلې په زړه پورې ویډیو سره ستاسو خدمت کې دی. خو وړاندې نه چې په ویډیو پیل وکړو له تاسو څخه هیله ده چې د مومند سپورټس یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او هم یې له نورو ملګرو سره شریک کړئ تر څو دا او نورې ویډیوګانې تر ډېرو مینوالو ورسیږي. راځو د نن ورځې ویډیو په دوستانو. محمد نبی ساحل بیرته د سنټرل کنټراکټ په ډله کې الف یا ا کټګورۍ ته راغی. دا پریکړه فرحان یوسفزي د کرکټ بورډ چیرمن وروسته له هغه وکړه چې محمد نبی ساحل کرکټ بورډ ته ګواښونه او اخترونه ورکړل. ګواښونه او اخترونه څه دا و چې نبی ساحل نه غوښتل د سږ کال په شپږیزه کرکټ لیګ کې په داسې حال کې چې بي کټګورۍ کې شامل دی ولوبېږي. تر څنګ یې ان تر $100,000 په دې لیګ کې د لوبېدو غوښتنه کړې وه. له دې پرېکړې چې لطف الله ستانکزي او حاجي الامین کړې وه تر څو محمد نبی ساحل د الف کټګورۍ پسې په بي کټګورۍ کې شامل شي. په بي کټګورۍ کې له الف کټګورۍ څخه لوبغاړي له 0 زیات کم ډالر ترلاسه کوي. خو فرحان یوسفزي له دې پرېکړې خبرېږي. نبی ساحل چې اوس مهال د کرکټ نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې لومړی مقام له ځان سره لري، بیرته د لطف الله ستانکزي او حاجي الامین د پرېکړې سره سره الف کټګورۍ کې شاملې تر څو د محمد اصغر افغان، راشد خان ارمان او مجیب زتران په څیر باندې هر میاشت $9,000 معاش ترلاسه کړي. اوس نو خبر حال ده له اوسنۍ کرکټ بورډ ادارې سره کوم مشکل نه لري. نبی ساحل رښتیا هم په دې ارزي. که څه هم د نبی ساحل کارکردګي په وروستیو کې د پام وړ نه ده، خو بیا هم له ډېرو افغان لوبغاړو بهترینه لوبغاړی دی او همیش د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ګټه کې مهم رول لوبولی شي. افغان کرکټ بورډ اوس مهال په 4 بیلابیلو الف، بي، سي او ډي کټګوریو کې 40 لوبغاړو ته د $1,000 نیولې تر $3,500 پورې معاش ورکوي.